السلام علیکم ګران پښتنو ملګرو، ستاسو جوړتیا روغتیا غواړم په دې هیله چې راته روغ او جوړ وای او صحت تل مو د صحت کالي په تن وي. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم زموږ چینل ته د یو نوي ویډیو سره. په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم د خپل ویډیوګانو لپاره څنګه کولی شئ یو ښایسته انټرو جوړ کړو. یعنې انټرو دې ته وایي کله چې ستاسو ویډیو په اول ځل څوک پلی کړي مخکې تاسو هلته سبسکرایب د خپل چینل په باره کې غوښتنه کوئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او هر څه. د دې لپاره مخکې هغه ویډیو نوي شروع شوې د خپل هغه کومه انټرو چې کومه جوړیږي انټرو جوړول په هغه کې د ویډیو کتونکي څخه تاسو دا غوښتنه کوئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره بیل بټن ووهئ، خپل چینل نوم هغه ته ورښایئ. کله چې دا ختم شي څه وروسته ویډیو کوم معلومات شروع کېږي دې ته انټرو وایي. دې جوړولو لپاره راځم تاسو به راشئ یو پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راشئ پلی سټور به دا یو اپلیکیشن دی، تاسو به دا ډاونلوډ کړئ. کله چې پلی سټور نه پیکزل فلو په نوم اپلیکیشن دی، اسان اپلیکیشن پیدا کېږي. د دې نوم به زه په ډسکرپشن کې واچوم، PIXELFLO پیکزل فلو کومه کاسې تاسو ګورئ ته په اسانه ډاونلوډېږي. فلو چې کله تاسو په پلی سټور کې ولیکئ د کوم نوم زه په ډسکرپشن کې واچوم انشاءالله په اسانۍ سره پیدا کېږي، نو دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. لومړی په دې کلیک وکړئ، نو اوس د پیکزل فلو خلاصېږي. نو دې کې مختلفې انټروګانې دي، کومه یوه تاسو غواړئ هغه سلیکټ کولی شئ. اوس راځم زه غواړم چې دا یوه سلیکټ کړم، بیا به په ایډیټ باندې ایډیټ کلیک وکړئ. کله چې ایډیټ باندې کلیک وکړه انټرو یو د خوښې انټرو جوړیږي. یور ټایټل یور سب ټایټل، د دې پاسنی ټایټل دلته به لاندې راشئ، یو ټایټل دلته ایډیټ کېږي، دلته ایډیټ کېږي، دا د ایډیټ څخه ده. اول یور ټایټل دلته زه لیکم، زموږ چینل نوم ورکوم BBM ټکی کوم، او بل سب ټایټل دی، سب ټایټل کې لیکم ورته مای چینل. نو کله چې دا زه پلی کړم BBM پلیز سبسکرایب مای چینل، دا انټرو. دې لپاره چوز ایلیمنټس کلر، دا کلر هم بدلولی شئ. کله چې کلر دلته هم بدلیږي تاسو د پاسنی کوم خط چې دی د کلر ګورئ چې بدل شو، او دویم کلر هم دلته بدلوی شئ، خط ګورئ چې بدل شو. او دلته سایز ورکولی، کوم اندازه سایز غواړئ، دا اندازه سایز غواړئ څومره سایز ورکولی شئ. او دلته بکګراوند دی، بکګراوند کې دلته دا ډینامیک شکل غواړئ جوړیږي کولی شئ، مثلا دا نه غواړئ په دې شکل دی وي، او یا د یو ویډیو شکل وي. کومه ویډیو دی خپله د انټرنل سټوریج ستاسو د خپل موبایل څخه یوه ویډیو مثلا راواخلئ، هره ویډیو چې تاسو خوښه شي یوه ویډیو دلته داخله کړئ. ډاونلوډ فرام لیبرري، او دلته هم د انټرنیټ ته ضرورت وي، انټرنیټ نه باید ډاونلوډ. او دلته ایمیج هم راچولی شئ. ګیلري څخه یو ایمیج زه رااخلم، مثال دا یو ایمیج شو، دا ایمیج د شاته هم ثبتولی شئ. او دلته دا شا کوم رنګ چې دی دا کلر په دې طریقه تاسو بدلولی شئ. او دلته ګریډینټ دا شکل هم ثبتولی شئ. دا خپله د بکګراوند سیټینګ و، په همدې طریقه دلته ویډیو هم راوړلی شئ. دا کله چې دا کله مکمله شوه اوس یې پلی کوو چې څه ډول دا چې کله اوس مکمله شوه اوس ګورو BBM ټکی کوم پلیز سبسکرایب مای چینل. اوس د یاد سره کوم ایکسپورټ کېږي، په ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ تر څو سب شي. نو کوم سایز کې فاست اینډ رینډر په هر سایز کې مثلا دا غواړم دې کې دې جوړ شي، ایکسپورټ کېږي. صبر به وکړئ چې دا سر ته ورسیږي. نو اوس یې اوپن کړئ، په همدې ډول تاسو اوس انټرو جوړه شوه. همدا انټرو کولی شئ چې اوس د ویډیو په سر کې واچوئ، برابره شوه پکې ماسټر کې ایډیټ وکړئ، نوره ویډیو چې څنګه جوړېږي او بیا بله ویډیو کې معلومات درکړم. نو یادونه کوو که چېرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، د څنګه بیل بټن ووهئ، ویډیو لایک کړئ، کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ. مننه.